د رسول صلی الله علیه وسلم په یادونو کې یو یاد دا او ناشنا چې خدیجه به ډېره یادوله او ځکه عایشه رضی الله عنها وی ما غرت على احد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غرت على خدیجه وما رأيتها د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې مال په یوې باندې دومره غیرت نه دی راغلی لکه څومره چې به په خدیجې باندې او د هغې په یادولو باندې ما ته غیرت راتلو او دا غیرت په زنانو کې طبیعي دی اگر که دا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي خو دا د دوی نه نشي ویستی دا د دوی فطرت دی د زنانو چې بنې د یو بل سره د هغوی دا معاملات دي چې کله د یوې تذکرو کې د بلې له غیرت ورځي هغه بلې له ورځي نو په دې به ما ډېره غیرت راته ولې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم به د هغې ذکر ډېر کوو وخت په وخت به رایادوله وفاداري د خاوند د ښځې سره او بیا د داسې ښځې سره چې هغه خدیجه رضی الله عنها ده وی کله به یې ګډ حلال کو ثم یقطعها اعضاء بیا به یې دا ګډ ټوټې ټوټې کو ایسو کې به تقسیم کو ثم یبعثها فی صدائق خدیجه بیا چې د خدیجې کمې ملګري وي هغوی له به کورونو ته ورېږو دا وفاداري په تاریخ کې لا چا نه ده کړې او دا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده څنګه اسلام حق د ښځې نه دی ورکړی موږ ته خو اسلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښایي چې د ښځې سره به وفاداري کوي د مرګ نه بعد او ښځه به د خاوند سره وفاداري کوي د مرګ نه بعد هغه وفاداري هغه دا ده فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة وكلنا كلب وتمويج يا رسول الله بدي دنيا کې صرف خدیجه وه هند خفګان نه به وي ځکه چې د هغه به ذکر زیات کو وی ما ته وی عایشې انها كانت وكانت 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 او شروع خدیجه دی خدیجه دی سوا وکان لی منها ولد الله مالا د هغې نه بچي را کړي دي الله اکبر دا څنګه ناشنا وفاداري ده او دا وفاداریانې دا راته د زړه د کومې نه دا نصیحت نه نو کوم یاد یې کوي دا خبره بل ځای کې به راته چا نه کړي دا وفاداریانې د هغه وخته پورې د ښځې او د خاوند په منځ کې وي چې څو پورې دا انټرنیټ عام شوی نه و او څو پورې بېدیني په موږ کې عامه شوې نه دا وفاداریانې چې ختمې شوي دي که نه دا ښځې چې خاوند له دوکې ورکوي او خاوند ښځې له دوکې ورکوي د هغې یوه غټه وجه د انټرنیټ دی د فیسبوک دی د ټیک ټاک او د ویډیوګانې دي اوس هغه وفاداریان والا یعنې هغه شان نه دي څنګه چې پوښاو ولې ځکه چې د حرامو لارې ورته کولاو شوي دي نو حلال سره وفاداري څنګه کوي هغه یو حدیث کې داسې راځي عائشة رضي الله عنها وی ګوره وفادارۍ ته وی استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وی یو پیر هاله راله هاله بنت خويلد چې دا خور د چا ده خور د خدیجې ده نو فعرف استئذان خدیجه رسول صلی الله علیه وسلم ته د هغې د اواز سره د خدیجې اواز رایت شو رضی الله عنهما هغې یا رسول الله دنه درتلی شو رسول الله وسلم ته د خدیجې اواز رایت شو فرتاع لذلک فرتاع وی داسې فرتاع معنی په ترجمه داسې کو حشاش بشاش شو په خندا شو مسکې شو راپاسېد وی اللهم هاله یا الله چې هالی ولې ویل تاسو خو ډېر عجیبه ذهن دی خدیجه رضی الله عنها ورته رایادېږي چې یا الله دی نو وی فغیرتو وی ما غیرت را پکې راکړې دې خبرې سره ډېر وی ما ورته چې یا رسول الله د هغه مشرې ښځې نه خو مشره وکړه د هغه مشرې ښځې نه الله تعالی غوره در کړې ده څوک ورته یادوي ځان ورته یادوي ته په مخ هغه یادوي
وی ما ته وی ما ابدلني الله خيرا منها، الله دا غینه غوره مال نه در کړی. قد آمنت بي اذ كفر بي الناس، هغې په هغه وخت کې په ما ایمان راوړو چې په ما باندې چا ایمان نه راوړو. څنګه ما د هغې نه غوره الله راکړي. په زنانو کې اولنۍ زنانه چې اسلام یې قبول کړی څوک ده؟ هغه خدیجه ده. وصدقتني اذ كذبني الناس، او هغې په هغه وخت کې ما ته ویلي ته رښتیا وایې چې کله خلکو ما ته دروغجن ویلي. وواستني بمالها اذ حرمني الناس، او په هغه وخت کې مال خپل مال لا کړی چې کله خلکو زه د مالونو نه بند کړی وم. ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد النساء، او الله مال په هغه وخت کې د هغې نه بچي را کړي چې الله په ما باندې د نورو زنانو بچي حرام کړي. څنګه د نورو زنانو بچي حرام کړي؟ یعنی نورې په نکاح کې نه وي. نو چې په نکاح کې یو زنانه نه وي، بې نکاح د یو زنانه نه بچی څوک راوړی شي؟ حرام دی بګر. وی الله مال په هغه وخت کې بچي را کړي د هغې نه چې کله د نورو زنانو نه بچي الله په ما باندې حرام کړي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم یو یادو. او ځکه یو روایت کې داسې راځي سبحان الله، وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذکر خدیجه لم یکن یسأم من ثناء علیها والاستغفار لها. وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خدیجه را یاده کړه کنه، نو بیا به د هغې په یاد باندې نه ستړی کېدو، لګیا به او بیا به ولوی بخښنه مو غوښته چې الله دې وبخي. او څه ناشنا نصیب والا زنانه وه خدیجه رضی الله عنها چې داسې خاوند والا الله ورکړی دی چې پیغمبر دی، او بیا هغه پیغمبر والا د مرګ نه بعد هم بخښنه غواړي، او بیا به سره په جنت کې هم یو ځای کېږي، او د هغه پیغمبر نه بچي هم دي. څومره اوچت بخت والا زنانه